غیبت. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته یو کس وویل چې پلانکي دې غیبت کاوه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته وویل عملنامه یې خپله ده، خو خپله یې ډکوي له ګناه څخه. وهب بن منبع رحمت الله علیه ته چا وویل چې پلانکی درپسې بد رد وایي. هغه ورته وویل شیطان د خپل پیغام د را رسولو لپاره بې له تا بل څوک ونه موندل چې تا راته دا خبر را ورسوه. حسن بصري رحمت الله علیه ته چا وویل چې پلانکی درپسې خبرې کولې. حسن بصري رحمت الله علیه ورته وویل هغه غشی راخوشې کړ خو تر ما را ونه رسید، خو تا راپسې هغه غشی کور ته راوړ. امام شافعي رحمت الله علیه ته چا وویل چې پلانکي درپسې خبرې کولې. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وویل که ته رښتیا وایې نو مشکل دا دی چې ته چغلخور یې، یعنې دوه کسان په جنګ اچوې، او که دروغ وایې نو بیا فاسق یې.